خطا بشم تشبیه که د ګل سره کومه خطا بشم تشبیه که د ګل سره کومه ستا سره سره ننګي په ګل نه ښکلي دي جانانه او ما هر رنګ کوشش کړې خو لا تا ته نه رسېږم ما هر رنګ کوشش کړې خو لا تا ته نه رسېږم دا خلق څنګه سپوږمۍ ته رسېدلي دي جانانه ګرانو مینوالو ستړي مشي احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ زه یم اریان د وړ پروګرام دی هنداره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پروګرام مقصد دی هغه ورک لالونه چې په ایرو کې دي او داسې وخت په وخت یې تاسو سره معرفي کوو نن راغلی یو د شمالي وزیرستان میرلي علاقې ته ادارخیل کلي ته د نورقدر حجرې ته چرته چې نورقدر دور صاحب ژوند کوي نن به د نورقدر دور په ژوند باندې خبرې کوو ادبي هلې ځلې به یې پوښتو او شعرونه به هم ترې ناروو په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې نورقدر صاحب تاسو ته مینه او هرکلی وایم مننه مو کوم چې تاسو راغلی موږ ته او د موږ سره مې هنداره پروګرام وکړو ډېره مننه ډېره ښه ده او زموږ مینوالو سره مو که خپله لنډه شن پېژنګلو وکړه نو دا به ډېره ښه وي زما نام نورقدر ګل دی نورقدر تخلص لګوم او ادارخیل کلي سره تعلق مې دی ډېره مننه زه به تا نه دا پوښتنه وکړه چې شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی شاعرۍ آغاز داسې 2012 نه تقریبا شوی دی ډېره مننه دا خو ډېر وخت وشو چې تاسو د شاعرۍ سره علاقه لرئ آیا کتاب مو هم شته دی کتاب مو چاپ دی که نه مو دی چاپ که چاپ مو وي نو مینوالو ته یې پته ورکوئ او که نه مو وي چاپ بیا مو ولې نه دی چاپ څه اراده لرئ که نه انشاءالله ډېر نږدې مونږ کوشش کوو چې راغونډ یې کړو چاپ یې کړو خو لا چاپ نه دی ډېره ښه ده داسې کوم یو ادبي صنف دی غزل دی نظم دی چې تاسو ته خوند هم زیات درکوي او کار مو هم ډېر پکې کړي ما ته لکه غزل چې کم دی په دې باندې زه ډېر کوشش یا کوم او بل طرف ته مې داسې توجه نه وي بهر د غزل نه ډېره ښه ده د شاعرۍ زده کړې مو له چا نه کړې دي استاد مو څوک دی استاد خو لکه زما سره چې کم کال سال ته پاتې شوی و د تپیایي کلي اوسېدونکی و ناهي ملا او زمونږ په استادانو کې لکه دای ډېر کوشش یې ما سره کړی و چې څه زده کړې مې کړې دي هغه مې ده سره کړي دي ډېره ښه ده داسې کوم ادبي تنظیمونه دي چې هغې سره تاسو اړیکې کلکې دي یعنې ناسته پاسته مو ده ورسره د توچي ادبي ټولنې سره زمونږ ناسته پاسته ده او تګ راتګ دی او دا زمونږ ټولنه ده ډېره ښه ده اوس به داسې وکړو چې پوښتنې خو وشوې که زموږ مینوالو سره مو یو دوه درې کلمونه شریک کړل نو دا به ډېره ښه وي صحیح ده غزل به ورته ډلې کو په غم مې تا خندلي ما ژړلي دي جانانه په غم مې تا خندلي ما ژړلي دي جانانه لاسونه مو په دادر نه نیولي دي جانانه ډېره مننه او ما هر رنګ کوشش کړی خو لا تا ته نه رسېږم ما هر رنګ کوشش کړی خو لا تا ته نه رسېږم د خلق څنګه سپوږمۍ ته رسېدلي دي جانانه ډېره مننه ما هر رنګ کوشش کړی خو لا تا ته نه رسېږم د خلق څنګه سپوږمۍ ته رسېدلي دي جانانه او پخوا ډېرې خوږې وې تکې رڼې وې لکه اوښکې پخوا ډېرې خوږې وې تکې رڼې وې لکه اوښکې اوس ګنځ دی د توچي اوبو کې خلي دي جانانه ډېره مننه پخوا ډېرې خوږې وې تکې رڼې وې لکه اوښکې اوس ګنځ دی د توچي اوبو کې خلي دي جانانه او شعر یې دا وی چې خطا بشم تشبیه که د ګل سره کومه خطا بشم تشبیه که د ګل سره کومه ستا سره سره ننګي په ګل نه ښکلي دي جانانه ډېره مننه د خدای او د رسول
او د قرآن نه چې منکر دي، د خدای او د رسول او د قرآن نه چې منکر دي، د خلق کوم مذهب ته اړېدلي دي جانانه. ډېره مننه. ویرېږم هسې نه وي بیا د کډو برول وي، ویرېږم هسې نه وي بیا د کډو برول وي، خوبونه مې بېګا ګډوډ لیدلي دي جانانه. ډېره مننه، ډېره مننه. او غایده آخري مقطع: زړه قافیه او زوړ ردیف کمال کړي نور قدر هم، زړه قافیه او زوړ ردیف کمال کړي نور قدر هم، خیالونه یې څه نه وي کارولی دي جانانه. نور به سره سره شریک بس د بل غزل دی: ستا هم مې داسې خلق دي د زړګي په کناره، ستا هم مې داسې خلق دي د زړګي په کناره، راتاو لکه وینه شي د لرګي په کناره. مننه، ډېره مننه. ستا هم مې داسې خلق دي د زړګي په کناره، راتاو لکه وینه شي د لرګي په کناره. او شعر یې دا وایي چې دواړه ماشومانو څومره خوند به یې کوو، څومره خوند به یې کوو، بیزې به مو سرلې د توچي په کناره. ډېره مننه. چې دواړه ماشومانو څومره خوند به یې کوو، بیزې به مو سرلې د توچي په کناره. او اکثر به چې درتلمه زه د ستاسو په کوڅه، اکثر به چې درتلمه زه د ستاسو په کوڅه، جامې به دې وینځلې د لښتي په کناره. ډېره مننه، ډېره مننه. اکثر به چې درتلمه زه د ستاسو په کوڅه، جامې به دې وینځلې د لښتي په کناره. خو وایي چې اوس نه راځي ګودر ته جینکې تنګوي، اوس نه راځي ګودر ته جینکې تنګوي، زما نام یې لیکلی د منګي په کناره. ډېره مننه، ډېره مننه. اوس نه راځي ګودر ته جینکې تنګوي، زما نام یې لیکلی د منګي په کناره. او زه ډوب کړم سمندر دوی مې کوله تماشه، زه ډوب کړم سمندر دوی مې کوله تماشه، ولاړ ورانه لرې خپل پردي په کناره. او مقطع شعر یې ده: نه ته په سترګو ړوند وې شوې په میان سمندر ګډه، نه ته په سترګو ړوند وې شوې په میان سمندر ګډه، ټول خلک نور که د راځي راځي په کناره. ډېره مننه، ډېره شکریه. انشاءالله غزل مطلع دو: بیخي وي دومره سخت دی د صنم ځنې خبرې، بیخي وي دومره سخت دی د صنم ځنې خبرې، چې څنګه یې کړم زغم نه وي د زغم ځنې خبرې. او شعر یې دا وایي چې که چاته یې کومه نو توان ترې نه جوړېږي، که چاته یې کومه نو توان ترې نه جوړېږي، دا ځکه زه په زړه کې ګرځوم ځنې خبرې. ډېره مننه، ډېره مننه. که چاته یې کومه نو توان ترې نه جوړېږي، دا ځکه زه په زړه کې ګرځوم ځنې خبرې. او وایي چې شعر یې دا وایي چې مرۍ مې درد شروع کي او د سترګې مې ځي اوښکې، مرۍ مې درد شروع کي او د سترګې مې ځي اوښکې، کوم چې ستا د ظلم او ستم ځنې خبرې. مننه، ډېره مننه. او بیخي رانه ورانېږي خرابېږي اوږدېږي، بیخي رانه ورانېږي خرابېږي اوږدېږي، چې څومره زه ملګرو لنډوم ځنې خبرې. ډېره مننه. او چې تا ته مخامخ شم اشنا چرته هګېدی شم، چې تا ته مخامخ شم اشنا چرته هګېدی شم، دا ځکه په کاغذ درته لیکم ځنې خبرې. ډېره مننه. او مقطع شعر یې دا وایي چې نو ته هم ګزاره کړه دومره زر ما اوسه کېږه، نو ته هم ګزاره کړه دومره زر ما اوسه کېږه، دا ځه چې نور قدره درته وړم ځنې خبرې. ډېره مننه، ډېره مننه. ډېر خوشحاله نور قدر صاحب، ډېر خوند یې وکړلو. زړه خو مې غواړي چې تاسو سره ناست او بس تاسو وایي او غزلې وي او تاسو یې راته وایي، خو لکه د وخت کمي ده او موږ هم لرې نه راغلي یو. آخري مې که یو بل غزل را سره شریک کړو نو دا به ډېره مننه وي. غزل مطلع دو:
ژوند ستا په مرضي کوم لګیا یمه ژوند ستا په مرضي کوم لګیا یمه ظلم په زړګي کوم لګیا یمه ډېره مننه او نه یوه سجده ترېنه بهر کوم نه یوه سجده ترېنه بهر کوم لمونځ په خپل پړکي کوم لګیا یمه او تمو کا هر سو پرمختګ نه پرېږدې تمو کا هر سو پرمختګ نه پرېږدې بیا هم ترقي کوم لګیا یمه ډېره مننه تمو کا هر سو پرمختګ نه پرېږدې بیا هم ترقي کوم لګیا یمه او هغه زخم هغسې اوبه کوي هغه زخم هغسې اوبه کوي اوس پرې دوایي کوم لګیا یمه ډېره مننه او زه یمه پښتون د پښتون خپې وهم زه یمه پښتون د پښتون خپې وهم خپله تباهي کوم لګیا یمه زه یمه پښتون د پښتون خپې وهم خپله تباهي کوم لګیا یمه او هر چه نه جدا رنگ و جدا مضمون هر چه نه جدا رنگ و جدا مضمون داسې شاعري کوم لګیا یمه ډېره مننه او خلق مو نور قدره تماشا کوي خلق مو نور قدره تماشا کوي زمرمه سلګي کوم لګیا یمه ډېره مننه ډېره شکریه تاسو د راتګ او د وخت راکولو ډېره مننه نورقدر صاحب د پروګرام په اخره کې به زمونږ د مینوالو سره د ځوان کل ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ زما پیغام خو دا دی چې بس د یو بل سره د مینه محبت کوي او جنګونه او د جګړې نه هېڅ نه جوړېږي او ښه خوشحال وخت تېروي ډېره مننه ګرانو مینوالو دا و نورقدر داور صاحب چې دنه مو ادبي هلو ځلو په هکله پوښتنې وکړې او شاعرونه هم ترېنه واروله اوس په آخر کې ما اریان داور ته او زما خپل کیمرامین سعید انور عامر ته راکړئ اجازه